السلام علیکم ګران شاګردان ولاد یک چې وجود به سره زه د نن سبق چې دی هغه 3 forms of the verb in English په انګلیش کې درې حالت اول first second third form دا ډېر ضروری دي په دې کې به دا درې form of the verb هم زده کړئ بل به دا words meaning نوي وردونه هم زده کړئ او بل به دا چې دا وردونه څنګه ویل کېږي pronunciation تلفظ دا به زده کړئ راځئ راسره وایسته grind معنا میده کول ground second third form grow رشنه کول یا رشنه کېدل grew second form grown third form grant ورکول لکه چټي استاد شاګرد چټي ورکړي granted gain ترلاسه کول لکه نمبرونه ترلاسه کول gained دا second and third form دی gamble خمار کول gambled دا second and third form دی gamble خمار کول fulfill پوره کول fulfilled get ترلاسه کول رسیدل gotten هغه درېیم فارم چې دی gotten دی زما سره بل ټي ای ان هېر شوی guilt معنا په د سرو زرو په رنګ وهل gilded second of third form girded او girded third form دی gird ملا تړل ملا بسته کول په شی باندې ملا تړل girded give دی نه ورکول given third form fold کتول یو شی کت کې او furnish folded second third form دی furnish معنا ښایسته کول خونه ښایسته کول په شیانو باندې furnished second او third form fear ویریدل feared second او third form float د اوبو پر سر باندې بازی کول یو شی چې د اوبو پر سر باندې لرګی خاصوي floated flare تیزول خاص کر د اور لمبه تیزول flared نو دا زموږ د نن سبق چې د 3 forms of the verb په باره کې ولو د فعل درې حالته په second third form مننه الله حافظ